بسم الله الرحمن الرحیم. کمزوري حافظه څنګه قوي کړو؟ د کمزوري حافظې د قوي کولو لپاره لس روغتیایي لارښوونې له تاسو سره شریکوم. که له دې څخه تاسو یوه هم عملي کړئ له تاسو سره به ډېره مرسته وکړي. په دغو روغتیایي لارښوونو کې یو د بورې کم خوړل دی، یعنې خپله بوره او هغه خوراکي مواد چې هغه په ترکیب کې بوره ولري د هغوی د خوراک څخه کمه استفاده وکړئ. مطالعو ښودلې ده هغه کسان چې زیاته بوره خوري د هغوی دماغ او حجم کمیږي، خصوصا د هغه برخې حجم کمیږي چې هغه معلومات ذخیره کوي. تاسو کوشش وکړئ په خپلو خوړو کې له بورې څخه کمه استفاده وکړئ. دوهم، د ماهي د غوړو نه استفاده وکړئ. په بازار کې په درملتونونو کې د ماهي غوړ د اومیګا 3 فیټي اسید په نامه باندې راځي. دغه د ماهي غوړ یوازې نه چې حافظه مو کمزوري حافظه مو قوي کوي، بلکې زړه ته هم فایده لري، زړه هم له خطراتو څخه ساتي او ترڅنګ د روحي فشار څخه هم تاسې محفوظ ساتي. دریم هغه تمرین کول دي. مطالعو ښودلې ده که کوچنی وي که لوی وي، تمرین کول د دوی سره د حافظې په قوي کولو کې فوق‌العاده مرسته کوي. هغه کسان چې تمرین نه کوي د دوی حافظه کمزوري وي په نسبت د هغه چا چې دوی تمرین کوي. بل د کافي مقدار خوب کول دي. هغه کسان چې خوب یې نیمګړی وي د دوی حافظه عموما کمزوري وي، او هغه کسان چې خوب یې پوره وي یا په کافي اندازه خوب کوي د دوی حافظه قوي وي. نو که چېرته تاسې حافظه کمزوري وي او خوب نیمګړی وي، کوشش وکړئ خپل خوب پوره کړئ، یعنې په کافي مقدار خوب وکړئ. د حافظې د قوي کولو لپاره بل روغتیایي لارښوونه چې ده هغه ټولنیز ژوند ده. نو هغه کسان چې دوی ټولنیز ژوند لري، دوی په ټولنه کې زیات روابط لري، د خپلو ملګرو دوستانو سره زیاتې اړیکې پالي، د دوی قوي حافظه هم قوي وي. هغه کسان چې ټولنیز روابط یې کمزوري وي د هغوی حافظه کمزوري وي. نو کوشش وکړئ که چېرته ستاسو ټولنیزې اړیکې کمزوري وي یا یې نه پالئ، نو ځان ټولنیز روږدی کړئ. بله خبره د حافظې د قوي کولو لپاره هغه د وزن کمول دي. وزن نه دا چې یوازې حافظه کمزوري کوي، بلکې په بدن کې مختلفې ناروغۍ راولاړوي، مثلا زړه ناروغۍ راولاړوي، شکر پیدا کوي، د بندونو ناروغۍ خصوصا اوسټیو ارترایټس پیدا کوي، فشار لوړوي، دماغ ته تاوان لري، وزن ډېرې مسلې راولاړوي. د وزن په کمولو سره ستاسې حافظه هم ښه کېږي، یعنې هغه کسان چې وزن یې زیات وي د هغوی حافظه هم خرابه وي په نسبت د هغه چا چې د هغوی وزن نارمل وي. په اووم نمبر کې هغه تاسې د حافظې قوي کولو لپاره له وټامین ډي څخه استفاده وکړئ. وټامین ډي یو تر ټولو مهم وټامین ګڼل کېږي. په بدن کې کمښت یوازې دا نه چې حافظه کمزوري کېږي، ډېرې نورې ناروغۍ هم رامنځته کوي. که چېرې تاسې شکمن یاست چې وټامین ډي مو کم ده، نو ښه خبره ده چې لومړی ډاکټر سره مشوره وشي او د هغه په تعقیب باندې وټامین ډي واخلئ. وټامین ډي ستاسو سره مرسته کوي تر څو مو کمزورې حافظه قوي شي. په اتم نمبر کې د حافظې د قوي کولو لپاره یو مؤثره لاره ده، هغه تاسې کوشش وکړئ چې هر څه یادوئ یا یې لولئ په لوړ غږ یې ولولئ. مطالعو ښودلې ده چې په لوړ غږ لوستل په ډېرې اسانۍ سره معلومات ستاسو په حافظه کې ذخیره کوي. یعنې که چېرې تاسې په لوړ غږ کتاب لولئ یا مطالعه کوئ، دغه معلومات په چټکۍ سره حافظې ته داخلیږي او هلته ذخیره کېږي. نو کوشش وکړئ که چېرته تاسې حافظه کمزوري وي، درس مو نه زده کېږي، نو کوشش وکړئ دغه درس د ځان سره په لوړ غږ ولولئ. دا به ستاسو سره د حافظې په قوي کولو کې مرسته وکړي او هم مو هغه درس زر زده شي. نهم، د حافظې د قوي کولو لپاره تاسو د کافین څخه استفاده وکړئ. کافین یو رقم کیمیاوي مواد دي چې په شنه چای کې موجود دي او هم په قهوه کې د قهوې په ترکیب کې موجود دي. کافین دماغ تنبیه کوي. کله چې د دماغ تنبیه شول،
نو انسان بیداریږي، چست کېږي، تکړه کېږي. هغه سستوالی لټي، دا یې له منځه ځي، چست کېږي، دماغ بیداریږي، راویښېږي. نو هر کله چې تاسې غواړئ چې یو څه زده کړئ، امتحان مو وي یا یو کتاب وي، هغه تاسې غواړئ یا معلومات وي تاسې غواړئ چې زده یې کړئ، حافظه کې مو ذخیره سي، نو تاسې مخکې له مخکې یو ګیلاس قهوه ورته وڅښئ. د دې سره به معلومات په اساني سره تاسو په حافظه کې ذخیره کېږي. 10 نمبر کې کاکاو خوړل دي. کاکاو په بازار کې راځي، خصوصا هغه تور چاکلیټ، هغه کاکاو دي. کاکاو په خپل ترکیب کې کوکوا پلیونایډ په نامه مواد لري چې دغه مواد دماغو ته د وینې جریان اضافه کوي. کله چې د دماغو ته د وینې جریان اضافه سي، په همغه اندازه د دماغو فعالیت ښه کېږي. نو د دماغو فعالیت ښه څه معنا دا چې ستاسو د حافظې مشکل هم ورسره ښه کېږي. خو پام وي هغه کاکاوونه چې په بازار کې پیدا کېږي ډېر عام دي، خپل ترکیب کې د 3% زیاته وي، هغه مه استفاده کوئ. خصوصا هغه کاکاو نه استفاده وکړئ چې په خپل ترکیب کې 80% کوکوا پلیونایډ کیمیاوي مواد چې د دماغو لپاره ډېر مهم دي، د وینې جریان دماغو ته زیاتوي، دغه ولري، له هغو څخه استفاده وکړئ. مننه.